یوه خبره اورېدلې وه چې په ډو کې د کیمپ سایټ سره مځکه پرې شوې ده داسې یو نیم 2 کیلومتر یوه افوا رسید مېروا موږ هسې یو ګپ لګوي خو په حقیقت چې نن مکمل شو روغلي ورته تاسې کتلی شئ دا تیرا یو نیم کیلومتر پرې شوي دي چې میش څوره پرې لوړ دي دا مکمله ګوشي شوي دي الله د دې معافۍ اعلان وکړي استغفار نه سوای مو سره الفاظ نشته دمره زیوت په خپل اعمال باندې وډور شولم او میشتو ستا په کور چې بل مسلمان امداد شي کې او په خپل د الله ذکر فکر خپل کیرو لشکې سجاد به داس ورته پیروشه مخزنه ورکړي